اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم اف بایولوژي نن زموږ ټاپک دی میکانیزم اف انزایم ایکشن د دې ټاپک مطلب دا دی انزایم چې کله ریاکشن کوي او یو سیس سره اټیچ شي نو انزایم چې دی د خپل کار څنګه کوي د خپل کار چې څنګه کوي د ته ویل کېږي میکانیزم او انزایم ایکشن دا دی چې کله سبسټریټ سره اټیچ شي نو انزایم چې دی څه کوي نو اول خبره پکې دا چې سمال پورشن اف انزایم ار یوز ان کیمیکل ریاکشن کله چې انزایم یو سیس ته اټیچ کیږي لکه دا انزایم دی دا دې سیس ته اټیچ کیږي نو دا پوره انزایم چې دی دا په دې ریاکشن کې نه استعمالیږي د دې انزایم لږه غونډه حصه چې دا هغه په دې ریاکشن کې استعمالیږي باقي انزایم چې دی هغه باقي کې تبدیلی نه راځي او هغه چې د قشر پاتې شي لکه څنګه چې په اوریجنل حالت کې د سایت اف انزایم از کالډ اکټیو سایت کم ځبانه چې انزایم چې کله یو سیس ته اټیچ کیږي او ریاکشن شروع کوي نو د انزایم هغه ځای ته ویل کېږي اکټیو سایت مثال په تور دا یو انزایم دی د سبسټریټ ته اټیچ شو سبسټریټ چې کله د اټیچ شي نو د څه جوړ کی انزایم سبسټریټ کمپلیکس یو بل سیس جوړ کی چې هغه ته ویل کېږي انزایم سبسټریټ کمپلیکس سبسټریټ از کنورټډ انټو پروډکټ اوس انزایم سبسټریټ چې د اټیچ شوی دی په اټیچ فارم کې دا موجود دی نو بدی کې دا سبسټریټ څه شي دا سبسټریټ چې دا بدل شي پروډکټس ته یعنی انرژي چې دا خارج کی اوس انزایم سبسټریټ چې دی دا کله مات شي یعنی پروډکټ سبسټریټ چې دی د لر شي دا غو پروډکټ جوړ کی نو اوس په دې کمپلیکس کې څوک پاتې شو انزایم ځکه چې سبسټریټ لاړ هغه څه جوړ کو پروډکټ جوړ کو اوس انزایم پاتې شو انزایم چې دی هغه د ریلیز شي چې کله ریلیز شي انزایم چې دی ان چینج حالت کې دی پاتې شي او دا غي لږه غونډه کې چې دا هغه استعمال شي اوس انزایم چې دی خپل کار څنګه دی لپاره ساينټیسټ چې دی دوه ماډل چې دی پیش کړی دی په کې یو ماډل دی لاک اینڈ کی ماډل او بل انډیوسډ فټ ماډل دی جدا جدا ویډیو چې دی دا زه اپلوډ کوم ان شاء الله تاسو په پوه شئ که نوی نو چینل چې ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو ډیر مننه.